سیستم روفتاپ پکیج مخصوص برای فصل سرما و گرما ما در نظر گرفتیم و سیستم ایر هندلینگ یونیت مخصوص برای 6 ماه دیگه مثل فصل بهار و خزان که نه بخاری بکاره و نه کولر بکاره، اما تهویه بکار است که چون اکسیژن کمبود نشه، اکسیژن را تازه کنه به داخل مارکت که یعنی تنفس کردن و زندگی کردن به داخل از او تحمل باشه. سیستمی که ما به این کار میکنیم سیستم چوک، سیستم امریکاییه، سیستم اشر اصلاته. سیستم اشر اصلات بسیار سیستم بالایه. در بخش برق کمپلکس خیرخواه ما سه سیستم داریم. سیستم سولر داریم، سیستم برق عمومی یا دولتی داریم، سیستم جنراتور داریم که اینا سیستم کاملا هوشمنده که تمام مترها هوشمنده، تمام سیستم سویچ گیرام هوشمنده که انشالله از نظر خطری که در مسائل آتش سوزی ها یا خطر به وجود میاد از این مسئول. و در بخش سیستم اینترنت این پروژه خیرخواه سیستم FTTH در نظر گرفته شده که فایبر نوریه که خیلی سرعت بالا و کیفیت عالی داره. و در بخش سیستم تیوی پروژه، سیستم تیوی دوری است که آنتن مرکزی اینجا وجود داره و همو تعداد ضرورت شبکه هایی که ضرورت داره و هر دکان مثلا دکاندار میخواد بگیره میتونه راحت از این استفاده کنه. و در بخش سیستم ساوند ازی که صدا لاسپیکر ازی طوری در نظر گرفته شده که به صدای اذان به تمام منازل پخش میشه، مثلا در وقت خروج یا در وقت اعلان صورت میگیره، اطلاعیه داده میشه، مثلا منزل دوم خواسته باشیم به دوم اعلان پخش کنیم، به منزل سوم خواسته باشیم. این سیستم هم در نظر گرفته شده که یک سهولت خیلی خوبیه. خوشبختانه در این پروژه سیستم ایمنی خیلی بالای در نظر گرفته شده که مثل سیستم فایر فایتینگ که در این سیستم ما دو بخش داریم، یکی به نام سیستم استند پایپ داریم و دیگه سیستم اسپرینکلر. سیستم اسپرینکلر همون سیستم آبپاشی است که اون قسمت شما میتونید دیده آبپاشی که ما نصب کردیم در قسمت‌های در سر هر موتر و همچنان در دکان‌ها، در بخش دکان‌هایی که در قسمت نیمه تاکا و قسمت‌های بالا هستند، در هر دکان نظر به اون مساحتی که کاور میکنه ما یک تا یا دو تا نظر در اون ریکوایرمنتش ما در نظر گرفتیم. و هر منزل ما دارای 4 زون میباشه، یک زون میتونه یک ساحه را کاور کنه و هر زون ما شامل همین والای برقی است که در شامل هر زون ما میباشه. زمانی که یک نقطه آتش سوزی میشه این والا اتومات فعال میشه و سیگنال میده به بخش فایر الارم که تمام آرنگا با صدا در میاد که مردم بخشی مسئول همین بخش فایر فایتینگ اینا باید با خبر شن. سیستم بعدی ما که سیستمی به نام سیستم فایر الارم سیستم است. این سیستم زمانی که آتش سوزی یعنی زمانی که شروع میکنن او یک دود تولید میکنه آتش، یک سیستم به نام سیستم اسموک دیتکتور است که در هر دکان نصب میشه. اونا زمانی که دود در بینی در دماغ رسید این اتومات فعال میشن، یعنی اتومات فعال میشه در تمام سیستما خبر میده که همچین جایی آتش سوزی شده. باز این خوبیش در کجاست که این آدرسیبل است. سیستم آدرسیبل سیستمی است که در هر دکان در هر جای هر نقطه آدرس میده که در فلانه دکان آتش سوزی صورت گرفته، یعنی مجموعی نیست. زمانی که مثلا آتش سوزی در یک دکان صورت میگیره بعد کسی که کنترل کننده اونجاست برای اون مشخص میشه که در فلانه دکان در فلانه طبقه منزل آتش سوزی صورت گرفته. که این سیستم با سیستم فایر فایتینگ همچنان با وصل است. این پروژه بسیار از استاندارد بالا کار گرفته شده و کاناپل بسیار با استاندارد خوب تطبیق شده.
دیگه ما همیشه در جریان هستیم با دیزاینرها، چیزی که دیزاینرها نقشه میده در هر منزل یا در هر قسمت تطبیق میگیره. در این قسمت ها که در دالزا یا در دکان ها در این قسمت ها جپسن بورد یا تخته گچی استفاده میشه و همچنان در تشنابایش که یا در قسمت های بیرونی باشه که رطوبت و آب و هوا باشه باز از تختای سمنت بورد کار گرفته میشه که در مقابل رطوبت و آب و هوا و در مقابل بارش و آب اونها مقاوم هستند. وطني فابریکې دي ماشاءالله په لوړ کیفیت باندې اشیا تولیدوي. د کې لاس ملي شی لګيږي او دغه د دروازې چې کومې دي سلایډینګ دروازې دي ټیمپورټ یا ناشکان دروازې چې زه د انفجار دي ماتېږي کا وځي کې ماتېږي وړې وړې کې څوک زبلوي نه د دې سره د مخ نه ماګالې دي د مخ نه ماتم چې کوم مواد راغوښتي 2 ملي مواد دي په لوړ کیفیت باندې دي چې د رقم کار له اوسه پورې په افغانستان کې بیان نه شوی. شیشه هم د سلیمینیټ چې د انفجار شیشه لګيږي پکې او دا سکایلایټونه هم چې جوړ کړي دي دا کې کوم شی څه لګېدلي دي لیمینیټ شیشې دي چې انفجار ضد هم دي او د واورې د باران په مقابل کې ډېر مقاومت لري. تر 80 سانتي 90 سانتي پورې که واوره هم پرې وشي او داخل خانه کې کوم لایټونه چې لګوو هغه د مارکیټ ښکلا د روشنایي ده. که دې کې لیټ هم ونه لګي خپله د مارکیټ نه دغه د کوم ډیزاین سکایلایټ چې ده دا ډېره رڼایي ورکوي. د المونیم مابین کې چې کومه اوسپنه تېرېږي هم ډېره مضبوطه اوسپنه پکې لګوي. او دغه لیفتو کې چې کوم نیکل لګېدلی ده لکه اکثره ساحې کې په افغانستان کې دلته خلک الکوفان لګوي. موږ دلته نیکل ځکه ولګوو چې دا هم ښکلا ورکوي هم مضبوطوالی ورکوي. موږ اوس فعلا د کامرو بخش غلو دا کیبل دي او دا کیبل چې دي موږ هر کامرې ته ځان ته کیبل دي. بیا په زمن کې دغه هر کامره هر موقعیت ته برابر شوې ده. هر دوکانونه چې دي په کوم کوڅه باندې چې څوک رفت آمد کوي هغه ته موقعیت برابر شوی دی. نو داسې ځای نشته دی چې هغه بې له کامرې نه سیکورټي کامرې نه پاتې وي. موږ نه شپږ سوه 2 کامرې په دغه پوره شپږ اووه منزلو کې تقریبا موږ دلته سیکورټي کامرې لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. قائمکار خیرخواه کمپلکس آماده شدن قرارداد شدن و کار وړای سیستم های کوالټي پر روان شي او کار راځي شدن او یعنی های استاندارد نه جانی سیستم پر کار وګا واټ چې نه یک ما کور معلومات د کور مواد کار دي کار مواد کار نه و وری سیستم کې کار دي هم افتوی سیستم درگاه هم سولر دی ورګرین بگا هم برقی شي ولی شي بهترین خاصیت کو چی جان شي د شوی جدا درگاه او دکانات جدا درگاه تشنا ویلی جدا شي حتی معلولین و مایبونه به تشنا هم کمر جدا جوړ کی چې مایبونه شي. موږ اول ته د 3 کلم اسکریټ کو د پتروب یا لیسی په واسطه هغه نه پس دا به ماده کیږي رنگ لا به 2 کلم رنگ کیږي په لولر باندې هغه نه پس دا ماده کیږي په وسه چې دا یو ډیر ښه رنگ دی د لپاره چې نمیلان دي لاندې شي مضبوط دی خکاپ کیږي او صفایي زر کیږي په اسانه کولای شي چې دا په اوبو په واسطه صفای شي. سالسکای خیرخواه الکترونیکی کمپلکس بهترین مکان برای رشد تجارت شما.